السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مو کتونکو گورنمنت های سکول کوټلی صالحانه زه موجود یم. ډېر ټیم پاس په دې سکول په حوالې سره یوه ویډیو کوم. خوشحاله یم او خفه یې هغې نه زیات یم. خوشحاله په دې یم چې چا موږ د ویډیوګانو مذاق وړو کړی و، په هغې ټیم کې چې کله مو ویډیوګانې جوړولې نو هغه نن ته رښتیا ثابت شو. خو هغې نه زیات خفه په دې یم چې ما د هلکانو مستقبل هغه ضایع شولو. 9 او 10 ریزلټ وتلی دی، انم او لسم بورډ امتحان وي. هغه ریزلټ که تاسې کتلی وي او دا مو سوچ کړی وي چې یاره پلونکی زه خپل بچی وګڼم، ډینکی زه خپل بچی وګڼم، نو یقینا تاسې به خفه شوي وي په هغې باندې چې دا ریزلټ داسې ریزلټ وي. پرنسپل زاهد اقبال اوس چې لاړو جلوزې ته، ابو تبوکۍ جلوزې ګورنمنت کالج، ما ته چغې والې چې دا سړی د دې ځای دپاره ټیک نه دی، نه دی ټیک، د ماشومان تباه کوي، د سکول تباه کوي. زه په دې ځای کې د ایمو چیرمین صاحب چې کوم دی، الیاس دی کلیم چیرمین دی او د پی ټي سي چیرمین دی د سکول، هغه نه زه دا تپوس کوم چې دلته کې تا ویډیوګانې جوړولې چې پلانکی شی او ډینکی شی او دا ایکټینګونه الله ته وګورئ چې بند کا. د ماشومانو په مستقبل باندې فوکس وکړه. پی ټي سي چیرمني نشي کول پرېږده بل ته چې په کلي کې ما زه زم نه یم، بل څوک تعلیم یافته کس وګوره، ویر کوه ته دغه چې د ماشومانو مستقبل بد شي. په دې خوشحال چې بس ما ته ملک صاحب ووایي، ما ته پی ټي سي چیرمین ووایي، دغه ماشومانو جواب ته ما ته راکوي که بل څوک بې راکوي. پرنسپل خو دنه لاړو وتښتېدو، څوک به راکوي دغې جواب. دغه ماشومانو انام کې چې د کوم ریزلټ دی تقریبا په 3500 کې ما واورېدو چې 30 کسان پیل شوي دي. دغې ته به ذمهوار وي که نه؟ مشري دې ته نه یایي چې کنې زه به به نه یم، ته به ذمهوار وي. ته ذمهوار یې ولې دې مشري اخیستې ده؟ که نشي کول مشري نو پرېږدئ سکول وله. نو باقي په تاسې باندې دا هغه دی چې اوس مخکې دی سره تاسو څنګه کوئ. دغه تاسو ته مو عاجزانه اپیل دی چې راویښ شئ، راویښ شئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم.